سلام ګرانو لیدونکو، ستړي مه شئ. یوه غریبه ښځه د خپل خاوند کیسه کوي او وایي زما خاوند ډېر اخلاقي مسلمان او د مور او پلار سره ډېر زیات نیکي کوونکی و. ان تر دې چې د هغې نیکۍ زه حیرانه کړې وم او په تعجب کې اچولی وم. د یو کال په تېرېدو سره موږ ته الله جل جلاله یوه لور راکړه. کله چې مو لور 2 کلنه شوه نو زما د خاوند وظیفه بل ښار ته انتقال شوه. نه هم د رمضان و چې له وظیفې څخه بیرته کور ته را روان و چې د تقدیر موافق یې په یوه ټرافیکي پیښه کې خپل دماغ له لاسه ورکړل او ډاکټرانو پرې فیصله وکړه چې په دماغي تور دا سړی مړ دی او په روغتون کې د نوموړي په علاج 10 کاله تېر شو چې نه ښه کېده او نه مړ کېده. نو ما ته خپلو ملګرو او خپلوانو وویل چې ته به محکمه کې عریضه وکړه چې محکمه درته طلاق درکړي. ما د طلاق د اخیستو څخه انکار وکړ او خپلوانو ته مې وویل تر څو پورې چې زما خاوند کې روح موجود وي نو زه طلاق نه غواړم او په دې حالت د الله جل جلاله ته صبر کوم. د وخت په تېرېدو سره به ما د خپلې لور تربیه هم کوله او روغتون ته به د خپل خاوند پوښتنې ته هم تلم. لور مې چې 10 کلنه شوه نو د قرآن کریم حفظ یې مکمل کړ. یوه شپه زه او زما لور روغتون ته د مریض پوښتنې لپاره لاړو. ما ته مې لور وویل چې نن شپه به زه د خپل پلار سره د هغه د خدمت لپاره تېره کړم. د دغې شپې واقعه زما لور داسې بیانوي: زه د خپل پلار د کټ سر ته کېناستم او د سورت فاتحې تلاوت مې کولو چې تلاوت په دوران کې ما ته خوب راغی او زه ویده شوم. خوب کې یو کس راغی او ما ته یې وویل پاڅه، ولې ویده یې؟ زه پاڅېدم او 2 رکعته لمونځ مې وکړ. بیا را باندې خوب راغی چې ویده شوم. خوب کې یو کس راغی او ما ته وویل پاڅه، دا هغه وخت دی چې رحیم او رحمان ذات پکې دعا قبلوي. زه هم پاڅېدم، لمونځ مې وکړ او د الله جل جلاله څخه مې داسې دعا وغوښته: یا الله جل جلاله، دا زما پلار ستا د بندګانو څخه یو بنده دی. زما پلار ته تکلیف رسېدلی او موږ پرې صبر کړی او ستا شکر مو ادا کړی دی. ستا په فیصله موږ راضي یو. یا الله جل جلاله، دا ستا د رحمت لاندې دی او تا د خپل رحمت په وجه ایوب علیه السلام له لوی مرض څخه روغ کړی دی او موسی علیه السلام خپلې مور ته واپس کړی دی او یونس علیه السلام د ماهي له خېټې څخه ژوندی راویستلی دی او اور دې په ابراهیم علیه السلام جنت برابر کړی دی. یا الله جل جلاله، زما له پلار څخه هم دا تکلیف لرې کړه. د دې دعا د کولو څخه وروسته بیا ویده شوم. نو د سهار لمونځ په وخت کې مې یو هیبتناک آواز واورېده چې ویلې ته څوک یې او دلته څه کوې؟ ما چې کله سترګې خلاصې کړې د آواز والا سړي زما پلار و او ما ته یې غږ کولو. د ډېرو خوشحالۍ نه زه په ژړا شوم او خپل پلار ته ورغاړې شوم. هغه زه د خپل ځان نه جدا کړم او ویل چې له الله جل څخه وویرېږه او له ما څخه جدا شه. ما ورته وویل زه ستا لور اسما یم. زما د پلار له حالت څخه چې ډاکټران خبر شول هغوی هم ډېر تعجب کوه او ویل چې پاک دی هغه ذات چې هډوکي په داسې حالت کې ژوند کوي چې هغه ذره ذره شوي وي. په دې ټولو حالاتو باندې زما پلار خبر نه و. تر دې چې موږ خبر کړ نو ویې ژړل او بیا یې وویل الله جل جلاله غوره حفاظت کوونکی دی او هغه د نیکانو بندګانو ساتنه کوي. د اسما مور وایي چې زما د صبر له کبله الله جل جلاله ماته خپل خاوند 15 کاله وروسته بیرته روغ رامټ کړ، سره له دې چې د ډاکټرانو په نظر هغه مړ و. د کیسې درس ګرانو لیدونکو، هیڅکله د الله جل جلاله له رحمت څخه ما نه هیله کیږئ. همیشه صبر کوئ او له الله جل جلاله څخه د دعا غوښتونکي اوسئ. خپل مور او پلار خوشحاله ساتئ ځکه د مور او پلار رضا د الله جل جلاله رضا ده.